د پاکستان نظامونو ته د ملا یعقوب ځواب وایي TTP به تاسو ته ترهګره ډله وي خو موږ ته نه دی. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې تلویزیون سره مرکه کې ویلي موږ څو ځله ویلي چې د پاکستان ستونزه له وسلوالو ډلو سره داخلي ده او موږ سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلي مجاهد دا راز ویلي اسلامي امارت هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد وکاریږي. د افغانستان دفاع وزیر پاکستان سره کړکېچ ته په اشارې ویلي موږ پر پاکستان برید نه دی کړی بلکې برید هغوی وکړ او موږ د خپلې خاورې دفاع کړې. د هغه په خبره چې افغان ځواکونه په هر حالت کې د خپل خاورې او ولس دفاع ته چمتو دي او حاضر دي چې خپل سرونه هم قربان کړي خو د هیواد په یوه لویشت خاوره به هم معامله او سودا ونه کړي. ملا یعقوب د هغې په پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د وروستیو نښتو په اړه د پټې ونډې اخیستل یاد کړي دا تورونه بې اساسه دي حقیقت یې نه تاییدوي منطقي نه دي او په هیڅ صورت منل کیدای نشي. دغه تورونه که بیا تکراریږي ستونزه به نورې هم پیچلې کړي پر ځای د دې چې د حل لاره وړاندې کړي. ښاغلي مجاهد یو خپلواک هیواد په توګه او د ملي ګټو په چوکاټ کې له هند سره د اړیکو پر دوام ټینګار کړی او د پیاوړتیا هڅې کیږي. نوموړي په عین حال کې له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکو ساتلو یادونه کړې. هغه ویلي پاکستان د سیاسي موخو لپاره خپل مخالفینو ته ترهګر وایي خو موږ ورته ترهګر نه وایو. ظاهرا د ملا یعقوب اشاره دې ته هم وه چې پاکستاني حکومت آن د عمران خان ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته هم د ترهګرو کلمه کاروي اما افغانانو بیا د ملا یعقوب د یادو خبرو هرکلی او دا یو نر افغاني دریځ ګڼلی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.